د ډیپریشن علایم هغه ناروغان چې په ډیپریشن یا په ژور خفګان اخته دي هغوی ځینې ځانګړنې لري، لکه دوی همیشه د یوازیتوب احساس کوي ولو که په یو مجلس کې هم ناست وي، په نه خبره غوسه کېږي او د غوسې نه وروسته د ندامت یا د پښیمانۍ احساس کوي. دغه ناروغان همیشه د دې ترڅنګ چې ځان یوازې بولي د ملامتۍ احساس کوي، ډېر خسته وي، فکر کوي چې زه د هیڅ کار وړتیا نه لرم، تصامیم نیسي خو هغه تصمیمونه بیا دوی نشي پلي کوی. نو د دوی لپاره تر ټولو ښه درملنه لومړی دی باید یو تقسیم اوقات د ځان لپاره وټاکي، خپل سریري ساعتونه باید د یو تقسیم اوقات مطابق عیار کړي او د دې ترڅنګ په همدې تقسیم اوقات کې د خپل اهداف وپنځوي چې زه په راروانو سریري ساعتونو کې باید څه وکړم. ځکه د تقسیم اوقات درلودل مهمه دي چې په ډیپریشن اخته ناروغان هغوی تقریبا د ناامیدۍ احساس کوي او همیشه داسې انګیري چې زه ګواکې څه نشم کولی. نو دوی لپاره د تقسیم اوقات موجودیت حتمي ده. په دې تقسیم اوقات کې د ورزش کول هرومرو دي. دوی باید په څلوېښتو ساعتونو کې حد اقل 10 دقیقې ورزش وکړي، اکسرسایز دې وکړي، منډه دې ووهي، فزیکي فعالیت دې وکړي. د دې ترڅنګ چې ورزش کوي، منظم تقسیم اوقات لري، دوی باید د منظمو او سالمو خوړو نه استفاده وکړي. هغه خواړه چې د فولیک اسید او د ویټامین بي 12 کچه پکې لوړه وي، دوی کولی شي له هغو نه استفاده وکړي. د دې ټولو ترڅنګ هغه څه چې د ډیپریشن په ناروغانو کې نه لیدل کېږي هغه د مسؤلیت احساس ده، ځکه د ډیپریشن ناروغان همیشه بې مسؤلیته ژوند ته ادامه ورکوي. نو دوی د یو څه په مقابل کې، د یو چا په مقابل کې او یا د یو کار په مقابل کې د مسؤلیت احساس وکړي او مسؤلیت د ځان ته وګڼي. که کولی شي چېرته لیکنې وکړي، په یو موضوع باندې بحث وکړي، یو ځای کې کار وګوري ځان ته، دا امثال هم هغه کارونه چې دوی په څلوېښتو ساعتونو کې کولی شي. او دویم کمزورتیا په هغه ناروغان چې په ډیپریشن یا په ژور خفګان باندې اخته دي هغوی معمولا ځان ډېر کمزوری احساسوي، فزیکي ځواک نه بلکې هغوی په داخل کې ځان ډېر کمزوری احساسوي، د ځینې فعالیتونو وسع په ځان کې نه ګوري. نو دوی د لومړی په همدې تقسیم اوقات کې خپل ناوړه افکار چلنج کړي، هغه منفي فکرونه چې دوی بیا یې انزوا ته، دوی بیا یې د خفګان په طرف، د یوازیتوب په طرف دوی چلنج کړي چې سبا زه دغه فکر چلنج کوم او نه غواړم د دې فکر مطابق زه خفګان ته ولاړ شم او انزوا کې ځان پرېږدم. د دې ترڅنګ څو نور کارونه دي چې دغه ناروغان باید وکړي. سګرټ، نسوار او امثال هم د دخانیاتو نه او الکولو نه استفاده کوي، دا دقت نه ودروي، ځکه ډېره مرسته کوي د ډیپریشن په تداوي کې. او د دې ټولو ترڅنګ چې نن ډیپریشن ناروغانو لپاره ډېره حتمي ده هغه د تفریح کول دي. دوی کولی شي د خپلې خوښې سیمې ته لاړ شي، د خپلې خوښې ملګري سره وګوري، د خپلې خوښې کومه تلویزیوني برنامه وګوري، خو ځان په داسې یو ځای کې بوخت کړي چې حد اقل دوی خوشحاله وساتي. او په پای کې بهتره به وي چې دوی د دې ټولو کارونو ترڅنګ د یو ډاکټر سره هم وګوري، مشوره وکړي او د ځینو درملو نه هم ګټه واخلي. مننه. ډن.